ملګرو آخرکار ساقي جان گرفتار شو. د ساقي جان په حواله یو پیکچر هم ډیر زیات وایرل شوی دی. په هغه تصویر کې بالکل صفا ښکاري چې ساقي جان د سعودي عرب حکومت ونیولو. دغه خبر که موږ تاسو ګورو د شپې نه تقریبا شپږ غنټې وشوې چې دغه خبر ډیر تیزی سره وایرل شوی دی چې آخرکار ساقي جان گرفتار شو. په دې در سره خبره کومه چې آیا ساقي جان حقیقت کې گرفتار شوی دی که نه دا خبر دروغ دی. ولې که موږ تاسو ګورو په سوشل میډیا باندې یو ټرند چالو شوی دی چې ساقي جان گرفتار شوی دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ چې ټول معلومات نه خبر شئ. ویډیو در سره لایک کې، چینل در سره لازما سبسکرایب کې. دغه پوسټ ساقي جان کړی دی. ما اوس وکتلو تقریبا 15 منټه کېږي چې ساقي جان دغه پوسټ کړی دی. د دغه پوسټ نه دا معلومیږي کوم خبر چې په سوشل میډیا خور شوی دی، وایرل شوی دی د ساقي جان په حواله چې ساقي جان گرفتار شوی دی. ولې که موږ تاسو ګورو د دنیا پیجونو نه همدا یو خبره کېږي چې ساقي جان رښتیا گرفتار شوی دی. خو دغه پوسټ چې کله موږ وکتلو تقریبا 15 منټه مخکې دغه پوسټ ساقي جان کړی و، ورسره لاندې یو ویډیو هم جوړه کړې وه. خو دې نه دا معلومه شوه چې ساقي جان تر اوسه پورې نه دی گرفتار شوی. ولې دې نه مخکې هم داسې خبرې راغلې وې، خبرونه راغلي وو چې ساقي جان یې گرفتار کړی دی، خو بیا هم گرفتار نه و. که موږ تاسو ګورو د ملک ادارې دومره هم اوزګارې نه وي چې یو ساقي جان پسې به هغه سعودي عرب ته ځي، هغه به گرفتاروي. دا ټول دروغ دي، تر اوسه پورې نه دی گرفتار.